د طبیعت ډک زړه د خلکو ویجاړ کورونه او تر خاورو لاندې په ثمر رسېدلې کروندې. شاوخوا یوه اونۍ کېږي چې باران او سیلابونه د ودرېدو نوم نه اخلي او د میدان وردګ ولایت د چک، سید آباد، جغتو، نرخ او جلریز ولسوالیو د اوسېدونکو ژوند په سیلاب لاهو شوی دی. د تېرې یوې اونۍ مسلسل اورښتونو په دغه ولسوالیو کې تر 300 ډېر کورونه په بشپړ ډول ویجاړ کړي او لا هم دلته بیړنی حالت دی. د یاد ولایت د سید آباد د تنګي د دواب کلي له بشپړ نړېدو وروسته تېره شپه سیلابونو د دغه ولسوالۍ په سلطان خېلو کلي کې د ګلاب کور هم په مخه کړی او هر څه یې ترې وړي دي. 4-15 صندوق او دلته دا د زنانه او د نور مردانه تقریبا یو څه غاړکۍ ماړکۍ هغه څه وي د زنانه او سامان و تقریبا چې د 2 لک روپیو سامان به واکړي. دلته یوازې ګلاب نه دی، د دغه کلي ډېر نور کورونه هم د سیلاب برخه ګرځېدلي. دغه کوټې د دغه ځای وړي او د داور او دروازه او هغه داور یې چپه کړی او د شاته مځکې مې چې دي دا یې لاندې کړي. سیلابونو نه یوازې دا چې د خلکو کروندې او کورونه ویجاړ کړي دي، بلکې بېشانه ورښتونو د کابل کندهار په لویه لاره باندې د ډریورانو او د خلکو په تګ راتګ کې ډېره لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د دې ځای اوسېدونکي وایي چې که د سړکونو لپاره موانع او استنادي دیوالونه ونه رغول شي نو دا ستونزه به دوام لري او وخت نه وخت به مسافر او خلک به په سیلابونو کې بند پاتې وي. د دغه سره چې موټر بند شي توغه سره په هلته هم ورته ویل ولیدلم څوک نه پرېږدي، ټول کلی د موټر په هغه باندې وروځي، په کومک وروځي، د خپل کلي په دفاع وروځي. سیلابونو د دغه خلکو عبادت ځایونه او مسجدونه هم نړولي دي. چې د تېرې ورځې سیلابونو له وجې زموږ جومات په مکمل ډول تخریب شوی دی. که څه هم سیلاب ځپلو سیمو ته د دغه ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست په مشرۍ د سروې او ژغورنې ټیمونه رسېدلي، خو د دغه ریاست مسؤلین وایي په میدان وردګ ولایت کې لا هم وضعیت بیړنی دی او دوی هڅه کوي چې سیلاب ځپلو خلکو ته ډیری مرستې ورسوي. په جغتو ولسوالۍ کې، چک کې، سید آباد کې، نرخ کې، همدارنګه په مرکز کې دغو سیمو کې راغلي، نو مونږ د دوی سره یو، دوی د تشویش نه کوي. مونږ په پوره معنا مؤسسات، حکومت ټول د دوی سره یو، په هره برخه کې د دوی سره مونږ مرستې کوو. په تېره یوه میاشت کې دا د سیلاب شپږمه څپه ده چې د میدان وردګ ولایت په ټولو ولسوالیو کې خلک له ګواښ سره مخ کړي دي او لا هم شدید بارانونه دوام لري.